السلام علیکم ګرانو مینوالو ملګرو، زه یم ستاسو ورور عقاب نیازي. راغلي یو کوفر ته د محمد اقبال کوفر صاحب ځای ته د رامداد پښتو ادبي ملګرو خوا له راغلي یو چې په هغې کې موږ سره د کټ سر ته ناست محمد اقبال لالا او ما سره خواته څنګ کې ناست حبیب یوسفزی صاحب دی او خواته را سره ښی سیټ ته هغه شعیب شادان دی. نو ډېره شکریه یې دا کومه. تاسو ته موږ وخت په وخت نوي نوي پروګرامونه راوړو. وایي چې تلل ته یقیني وي او راتلل ورپکې نه وي، چې تلل ته یقیني وي او راتلل ورپکې نه وي، په داسې لاره څه کړي چې منزل ورپکې نه وي. چې عشق وي سینه کې ان الحق به خامخا وي، چې عشق وي سینه کې ان الحق به خامخا وي، هغه ان الحق نه وي چې اجل ورپکې نه وي. او نن دلته د منصور تاریخ ممتاز را ژوندی کړی، نن دلته د منصور تاریخ ممتاز را ژوندی کړی، هغه حکومت نه وي چې درغل ورپکې نه وي. او سترګې هغه سترګې چې ښایست قدرتي وي، سترګې هغه سترګې چې ښایست قدرتي وي، چې تورې تورې ښکاري او کجل ورپکې نه وي. راځو حبیب یوسفزي صاحب ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسفزی صاحب څنګه د ژوند څنګه تېرېږي؟ اوس ښه ده، خوشحالي وو ماشاءالله. مینهوالو ته به څه وایي؟ یو کلام به وړاندې کړم. وایي کمزر په پسې نه ځمه، نرانو پسې ځمه. کمزر په پسې نه ځمه، نرانو پسې ځمه، اصیل ګورمه خلکه غیرتیانو پسې ځمه. او که نور څه نه وي خیر دی، جنازه خو به مې وکړي. که نور څه نه وي خیر دی، جنازه خو به مې وکړي. زه ځکه نن د کلي په مولیانو پسې ځمه. او دا پاتې د بدن غوښې به هم زمانه وخوري، دا پاتې د بدن غوښې به هم زمانه وخوري. دوستۍ لکه یارانو شرمخانو پسې ځمه. او خپل رب ته مې د رب په کور کې یو سجده کافي ده، خپل رب ته مې د رب په کور کې یو سجده کافي ده. دا نه چې لیونی یم په هندوانو پسې ځمه. او وایزه ستا دا یو نصیحت ما لره کافي دی، وایزه ستا دا یو نصیحت ما لره کافي دی. په کاڼو مې بیاوله چې خانانو پسې ځمه. او درانه را باندې لګي، جنت ګل صاحب او عقاب نیازي صاحب ترې ډالۍ. درانه را باندې لګي هم خواږه را باندې لګي، درانه را باندې لګي هم خواږه را باندې لګي. دا زه یوسفزی ځکه شاعرانو پسې ځم. او یو بل کلام دی عادل صاحب، دا سره شعر کومه. وایي هسې رانه خوند د ژوندانه لاړه، هسې رانه خوند د ژوندانه لاړه، چرته او په کمې پښتانه لاړه. کرښې په تندو کې د نفرت وینم، کرښې په تندو کې د نفرت وینم، زړونو نه په خدای هغه خواږه لاړه. او دې له یو سړی د تپوس نشته دی، دې له یو سړی د تپوس نشته دی، بې ګناه چې قتل شو په څه لاړه. دې له یو سړی د تپوس نشته دی، بې ګناه چې قتل شو په څه لاړه. شو پرې محلونه د اغیار آباد، شو پرې محلونه د اغیار آباد، ښکلي نخترونه مې د غره لاړه. او دلته ګوره څه بدلون راغلی دی، دلته ګوره څه بدلون راغلی دی، نوي قصابان راغله زاړه لاړه. او دا وطن به ګل شي سبزي اخو، دا وطن به ګل شي سبزي اخو، غم به رانه لرې شي که غله لاړه. ګل زما د سڼې وې د چا نه وې، ګل زما د سڼې وې د چا نه وې. او ما سره یو ځای وې ته جدا نه وې، پروت دې په زنګون باندې وې سره زما، پروت دې په زنګون باندې وې سره زما، پروت دې په زنګون باندې وې سره زما. شپه دومره اوږده وې چې سبا نه وې، شپه دومره اوږده وې چې سبا نه وې. هو ما سره یو ځای وې ته جدا نه وې، لرې اوسېدلې دې دنیا نه مونږ
لري اوسېدلې دې دنیا نه مونږ لري اوسېدلې دې دنیا نه مونږ لري اوسېدلې دې دنیا نه مونږ ما سره به غم نه وې سودا نه وې ما سره یو ځای وې ته جدا نه وې ولې دې رټلم و رقیبا ولاړ ولې دې رټلم و رقیبا ولاړ دیکھ د بل کلی وې اشنا نه وې دیکھ د بل کلی وې اشنا نه وې هو ما سره یو ځای وې ته جدا نه وې سړک می مین وې بیلتا په بل سړک می مین وې بیلتا په بل ټول عمر خفه دې وې رضا نه وې ټول عمر خفه دې وې رضا نه وې هو ما سره یو ځای وې ته جدا نه وې ویل ری بار چې اشنا نه راځي ویل ری بار چې اشنا نه راځي دا خبر دروغ وې چې رښتیا نه وې ما سره یو ځای وې ته جدا نه وې تا بې سبزیه څنګه غزله لیکه تا بې سبزیه څنګه غزله لیکه ته که نن مین چارې په ما نه وې ما سره یو ځای وې ته جدا نه وې ګل زما د سڼې وې د چا نه وې ما سره یو ځای وې ته جدا نه وې ډېره مننه ډېر ښکلی ډېر زبردست ګرانو مینهوالو ملګرو هم په دې ځای ورکې عقاب نیازي جنت ګل عادل او نادر خان نادر له اجازت د الله په امان